تاسو بیرته راګرځم. ډېره مننه ښاغلی همدرد. ښاغلي الکوزي اشاره درلوده چې د افغانستان په بازارونو باندې تاثیر نه ده کړی، خو اندېښنه دا ده چې دا د لنډ مهال لپاره ده، مثلا ښایي 1 میاشت 2 میاشتې. په اوږد مهال کې که له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې همداسې په ټپه باندې ولاړ وي، په افغانانو د افغانستان په بازارونو باندې څومره تاثیر درلودی شي؟ ګورئ، مخکې لږ تاسو جواب ته راسم د الکوزي صاحب د خبرو کې غواړم لږ اصلاح راولم. هغه دا چې موږ له پاکستان سره سرحد نه لرو. د دا هدف فکر کوم هغه ځواکونه وو چې هغه په ډیورنډ کرښه باندې پراته دي او د افغان ځواکونو سره جنګېدل. نو هغه موږ تاسو د ډیورنډ کرښه لرو له پاکستان سره، تر اوسه سرحد مو بیا له پنجاب سره ده له خیره سره. راځو تاسو د پښتنې ته طبیعي خبره ده چې دا کومه ستونزه چې له پاکستان سره په تجارتي برخه کې رامنځته شوې ده، دا د موقت لپاره به یو څه موږ تاسو گزاره وکړو، ولې د اوږدمهال لپاره طبیعي خبره ده چې که چیرې افغانستان خپل یو تولیدونکی او صادرونکی هیواد ونه اوسېږي او دغه کومې اړتیاوې چې افغانستان ځینو موادو ته لري له پاکستان چې فعلا واردېږي، که چیرې دا دوی په خپله وارد نشي کړه تولید نشي کړلی، بیا موږ تاسو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو. او هغه تولیدات چې هغه موږ په افغانستان کې لرو، لکه شینواري صاحب هم چې ورته اشاره وکړه، موږ لرې هیوادونه نشو ټارګېټ کولی چې هغه د پاکستان بدیل شي. له پاکستان سره موږ ډېر لوی تجارت لرو، په ځانګړي ډول د مشرقي هیوادونه، ختیځ شرق هیوادونه، جنوب لویدیځ هیوادونه، جنوب ختیځ هیوادونه، لوی قندهار، دا هیوادونه یعنې لوی پکتیا، لوی قندهار او لوی ننګرهار، دا ولایتونه له پاکستان سره تړلي دي، اقتصاد په دوی پورې تړلی ده، په دې کې هیڅ شک نشته. ولې مهمه اوس دا ده چې دغه سیاسي ستونزې دوی یو ځلې حل کړي. دلته اوس پاکستان لګیا ده له غرب څخه بدبختانه دوی اوس غواړي چې نوې پروژه ونیسي له غرب څخه او په افغانستان کې بیا نیابتي جګړې ته لمن ووایي. اوس خو یو بله پروژه ډي جي آی اس پی آر دفتر شروع کړې ده، دوی ډېر د خندا وړ هم ده. دوی اوس غواړي چې د افغانستان طالبان تکفیر کړي او هلته هغه خپل د آی اس آی ماشخواره ملایان راټول کړي وو، هغوی ته دا ویلي دي چې موږ تاسو په پاکستان کې به د اسلامي نظام راوستلو کوښښ کوو، ولې هغه اسلامي نظام نه راولو چې هغه په افغانستان کې حاکم ده، ځکه چې په افغانستان کې د طالبانو کوم اسلامي نظام چې دا هغه د دوی خود ساخته شریعت ده. نو دا اوس په طالبانو باندې دوی په دې ډول یو ډول رشخند وي یا ملنډې پې وي، کوشش کوي چې دغه پروژه باندې دوی تمرکز وکړي. دا په افغانستان چې فشار هم له اقتصادي لحاظه واردوي، یو دلیل یې دا ده چې دوی هلته د بلې پروژې اخیستلو او د هغې پروژې د تطبیقولو لپاره هغه موبیلایزیشن کوي او وسایل په حرکت راولي او بالاخره د هغه لپاره کار پیل کړی ده. نو زه فکر کوم تر ډیره پورې په دې برخه کې ملامت پاکستان ده، په دې کې هیڅ شک نشته. طالبان هم په خپل پالیسیانو کې مشکلات لري، ولې د ټي ټي پی په مسله کې اخو د پاکستان خپل تولید ده، پاکستان په قبایلی سیمو کې کنټرول د انسرجنسي غواړي، ولې داسې انسرجنسي دوی په پاکستان کې نه غواړي چې هغه د دوی سټیټ چیلنج کړي. ښاغلی همدرد، یو ستونزه همدا د ټي ټي پي ستونزه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په خبري کانفرنس کې ویل چې د هر څه سوداګري راکړه ورکړه د لارې تړل دا ټول ټي ټي پي پورې ربط لري. کله چې له طالبانو سره د دوی د ټي ټي پي ستونزه نه حل کېږي، لارې به همداسې بندې وي. که حالات همداسې دوام پیدا کړي، بالاخره څه کېږي؟ ګورئ، په ټي ټي پی کې هم دوی کوم شرط دغه په مذاکراتو کې طالبانو ته یې چې تاسو ټول د ټي ټي پی ځواکونه در واخلئ، در واړوئ افغانستان ته. ستاسو نظر دا معقول کار ده؟ دا خو فکر کوم معقول کار نه ده. که ته افغانستان اوسې، زه پاکستان اوسېږم، خدای مکړه زه پاکستان اوسېږم، ته افغانستان اوسېږې، نو زه تا ته وایم چې د ټي ټي پی ځواکونه ټول ته در واړوه، ته د پکې نام نه یې، ما ته یې مه راکوه دا ځواکونه. دا ته راسره منې؟ طبیعي خبره ده چې نه منې. ګورې، کله چې مذاکرات کېږي، په مذاکراتو کې به ته د میز په سر باندې هغه خپل شرایط څږدې، حد اقل د منلو وړ شرایط ته باید کېږدي، خپله ګټه دې هم پکې خوندي، د مقابل لوري ګټه هم باید پکې خوندي وي چې وین وین سچویشن یا د دواړو طرفو په ګټه باندې دغه معادله تمامه سي یا د توافق تمام سي. داسې نه کېږي چې صحیح ده زه مشروعیت فعلا نه لرم په افغانستان کې، اوسنی نظام نړیوال مشروعیت نه لري، ملي مشروعیت نه لري، باید ترلاسه یې کړي. ولې د دې معنا دا نه ده چې ته د افغانستان خلک یا د افغانستان اوسني واکمنان له خوږ ګوتې څخه ونیسي او بالاخره څومره چې غواړي هغومره فشار پرې وارد کړي چې ته به مطلق زما غلامي کوي، چې زه درته وایم هغه به کوي، له هند سره به میټینګونه نه کوي، جلسې به نه کوي، نه به ورسره ګوري، اړیکې به ورسره نه جوړوي. داسې خو کېږي نه. د افغانستان تاریخ که غواړي چې ته تر پښو لاندې کړي، دا خو کېږي نه. دا خو نه د ګاونډیتوب اصل ده، نه د موږ تاسې هغه تاریخ دا مني. دا 15 کلن یا 16 کلن پاکستان چې رامنځته شوی ده، البته د انګریز دغه ناجایز اولاد موږ ورته ویلی شو چې رامنځته شوی، د اولاد نه مې هدف خپله د پاکستان نقشه ده. نو دا فکر کوم چې دا موږ تاسې افغانانو ته چې هر څومره مجبور هم سو د منلو وړ نه ده. اوس په د مجبوري حالت کې یو، په دې کې شک نشته، ولی پاکستان په قانوني لحاظ، په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په امنیتي لحاظ
په هر لحاظ دوی په موږ تاسو ملامت راځي. هم د ټي ټي پی په برخه کې ټي ټي پی د وسکوزه پښتونخوا کې فعال ده. بلوچستان د آزادي غوښتونکو ډله هغه په بلوچستان کې د ورس دربلې پوسټې دغه کوي سقوط کوي. دا خو په افغانستان پورې اړه نه لري. ته خپل مدیریت او تر پرونه پورې همدغه طالبان په پاکستان کې وتاره لیګل د جمهوریت ځواکونه د پرې شهیدانول هغه د پرې وزل افغانان د ټول پرې وزل نامني د په کابل او په لوی ښارونو کې پرې رامنځته کړي و. خو تا رامنځته کړي دا شي نه خو دا خو تا تمویل کړي دي. اوس چې ته نسې مدیریت کولای بیا یو بل کار وکړه. پاکستان ته یو بل حل لاره شته. که چیرې دوی د ټي ټي پی د ځواکونو او د بلوچستان په امنیت نیولو کې ماته خوړلې وي دوی د مهرباني وکړي افغانستان سره د یو نظامی قرارداد وکړي. د افغانستان طالبانو ته د اوسنی واکمنانو طالبانو ته دي لکه ایساف ته موږ تاسو د امنیت نیولو قرارداد ورکو سولهییز ځواکونه به دوی ورولېږي په کوزه پښتونخوا کې به امنیت ورته ونیسي بلوچستان کې به ورته ونیسي افغانستان ته د پیسې ورکوي. دا قرارداد د مرسته ورسره وکړي ځکه د پاکستان فوج تعداد زیات ده کیفیت کم ده. دوی همیشه وایي چې موږ په میلیونونو فوجیان لرو داسې لرو واسې لرو په لکونو فوجیان لرو او ټول مجهز دي. دا جنرال پرویز مشرف په کابل کې دا خبره کړې وکړه تاسو په یادي موږ ته تهدید کاوه یو قسم ګواښ راته کاوه ولې دا تاسو واکونه نن سبا چیرته دي ته خو ټي ټي پی نشي کولای چې پاټوم بم باندې هر چیرته مدیریت کړي. بل ډیره مننه ښاغلی همدرد. حتما تاسو ته بیرته راګرځم.